کارزای تیر یوه کال کې د مرګ ژوبلې کمښت پرته نور هر څه منفي وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کارزای وایي تیر یوه کال کې پرته له دې چې یوازې مرګ ژوبله کمه شوې نور هر څه منفي وه. ښاغلی کارزي د انډیا ټوډي سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي اوس مهال افغانان له لویو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان پخواني واکمنو ویلي باسواده افغانان هره ورځ له وطن وځي او تر خوای اقتصادي وضعیت په یوه ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د دولت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ته په اشارې ویلي افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې هلکان او نجونې زده کړې وکړي او سړي او ښځې اوږه په اوږه د خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کارزای داسې مهال تیر یوه کال د افغانانو لپاره له ستونزو ډک بولي چې سبا د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړۍ کلیزه ده.